سلامونه. یو بابا راغلی و د هغه لورکۍ وه او لورکۍ بیهوش وه او کوم چې بنیادي ټسټونه یې موږ ورته هغه ټسټونه کول غوښتو چې د دماغ نمکیات یا د زړه ای سی جي یا د نور چې کوم شیونه چې موږ وګورو چې داسې څه خاص خطرناکه وجه نه وي چې موږ یې معلومه کړو په ټایم باندې او د دې ژوند بچ کړی شو. بابا راته وویل چې دې باندې دا کار بار کېږي خو ډاکټران ورته په دې پوزه کې یو خاص انجکشن دی هغه وکړي او دا بیا راویښه شي بیا ټیک ټاک شي. نو بیسیکلی هغه سپیرټمونیا یادوي. دا هغه ټکنیک دی مختلف چې کله ډاکټر دا شک راشي چې مریض ته کنورجنټ ډیس آرډر دی یا فنکشنل دی نو د کوشش کوي چې یاره داسې تکلیف ورکړي دی مریض دا چې دی راپاسي. د هغې وجه دا چې په ډاکټر باندې په ایمرجنسي کې ډېره زیاته ګڼه وي او هغه د یو خاص شارټکټ دا کتلی چې یاره دا خلک چې کوم دي بهانې جوړوي دي ایکسکیوزز کوي دوی ته چې څه خاص تکلیف او مسله نشته خو ځان باندې هسې قص ته دا چلونه کوي. نو دې ته کنورجنټ ډیس آرډر وایي. په دماغو کې اکثر داسې سټرس داسې انزایټي داسې خفګان ګرځي راګرځي چې هغه د بندې د بل چا سره شیر کولی نه شي. چې کله نه شي شیر کولی نو دی په مختلف طریقو کې ځان ایکسپریس کوي. په چا باندې جټکې راشي د چا د وجود مختلف حصې بالکل ونښلي کلکې شي د چا اواز غیب شي په چا باندې بیهوشي راشي د چا باندې د وجود مختلف حصې کار پرېږدي بالکل انسان مړی شي د چا زړه باندې درد راځي په زړه باندې چې کوم دی دړکنې سیوا شي مختلف قسم دا کېدلی شي. دا ټول د کنورجنټ ډیس آرډر هغه سټیجونه دي یا ایکسپریشن دی. اوس بنیادي طور باندې نه په دماغو کې څه مسله نه اپیلیپسي چې څه ته وایي یعنې د میرګو د جټکو بیماري نه هغه نه بل څه خو تا ته به مخامخ په کس کې دا ټول وجوهات ښکارېږي. د دې بنیادي وجه دا چې په دماغو کې په ذهن کې یو خاص سټرس وي. زموږ کورونه داسې جوړ دي یا زموږ کلتور داسې جوړ دی چې هغې کې ډېر خلکو ته د دې شیزونو پابندي چې هغه خپل خواهشات په اسانۍ باندې نشي ظاهرولی. زنانو ته خاص کر د کاروبار اختیار او دومره هغه ورته نشته چې هغه په خپلې مرضۍ سره مختلف قسم کاروبارونو ته راوځي یا ایجوکیشن ورته دومره اجازت نشته چې مختلف قسم چې کوم دی تعلیم حاصل کړي یا په کور په نورو فیصلو کې ورته دومره اختیار نشته. د کم چې د انټرټینمنټ کمې طریقې دي لکه سیل چکر لتلل یا نور په هغې کې ورته دومره اختیار نه دی حاصل نو د هغو په کور کې ژوند بالکل راټول شي او مختلف واړه واړه چې کوم فرکشن پیدا کېږي وړې وړې مسلې پیدا کېدی د دماغو کې کوزېږي او هغه بیا دومره سیوا شي چې هغه د بل انسان سره نشي شیر کولی ځکه که بل انسان ته هغه وایي نو بل انسان یې جج کوي هغه ورته بد رد وایي هغه پرې بد ګڼي هغه د معاشرې د کلتور هغه پیمانه چې کوم ده هغه ورته ښایي چې دا خو داسې دا خو داسې د هغې د وجې هغه مختلف طریقو باندې کېږي. یو خو په کار چې موږ په دې باندې هم په قلاره کار وکړو د کلتور سره جنګ کول ډېر زیات ګران کار دی خو څوک نه څوک په دا انیشیټیو اخلي. د هغې سره ډاکټرانو ته هم دا خواسته چې یاره کله هم تاسو ته داسې مریض راشي نو د دې خو له سایکیاټریسټ سایکالوجسټ او دغه پوهه ډاکټران چې کوم په دې باندې هغې یو خاص سټیجز سره دا ټریټ کوي چې سی بي ټي تھراپي ورته څنګه ورکوي کونسلینګ ورله څنګه کوي یا کله ورته دوایي ضرورت شي هغه څنګه کوي. لکه یو خاص مریض چې کوم دی به ولې په ځان باندې جټکې راولي یا په ځان باندې بیهوشي راولي یا په ځان باندې بل داسې کار کوي خو د هغه په وجود کې خامخا داسې دننه څه تکلیف دی هغه تکلیف دی مجبوره کړو چې دی که ډرامه یې بند کوي که دی دروغ کوي خو دی مجبوره کړو چې دی دیز ته راوستو. نو په کار دی چې موږ له هغه سوشل ایشوز دي د هغې فاینانشل ایشوز دي د هغې د کاروباري د ایجوکیشن ایشوز دي یا نور داسې پرسنل ایشوز دي په کار چې هغه له سایکیاټریسټ سایکالوجسټ یا په کور کې مشران داسې نور هغه له اډرس کړي په کلاره هغه ټریټ کړي هغه علاج راوباسي. دا علاج نه دی چې ته کوم دی په پوزه کې ورته امونیا ولګوي یا نور داسې تکلیف چې کوم کارونه دي هغه وکړه. یو بل واقع مې دغه رنګې اورېدلی وایي چې یو زنانه وه هغې به دا هغه کوو چې په ما پیریان دي نو کور والی ولیدل چې یو ملا لی به وستل ملا ورته ولګېدو لاس یې ورله ونیو سکروټې ورته ور واچولې که په دې پیریان دا به اوس پته ولګي هغې بیا توبې وغوښتې. نو که دې د پیریانو ډرامه هم کوله خو په دې دماغو کې په ذهن کې خو څه نه څه تکلیف وکړه نو ولې دا ډرامه کول ولې په ځان باندې چلل کوو. نو په کار دی چې موږ دغه ایشوز ورو اډرس کړو او د دې سلوشن طرف ته لاړ شو. دا وړې وړې مسلې چې پیدا کېږي دا صرف د دغه انسان دپاره یو برډن او بوج نه وي بلکې ټولې معاشرې دپاره د هسپتال د ډاکټرانو دپاره د دغه په کور کې چې څوک اوسېږي په هغه باندې فاینانشل منټل د هغه کاروبار هر څه ډسټرب کېږي. دا چې په صحیح طریقه باندې موږ اډرس کول شروع کړو نو موږ به یو هیلتي سوسایټي جوړول شروع کړو. په لوی الله مو سپارم. سلامونه.